السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دلته به د بعض مساجدو کې سیاسنجا وهمه نو دغه د لنکۍ د که لینکۍ د دغه اوبه یې څه داسې تیزې څه څاڅکي راغورځي، بیا زه د غټ ورنونه مینځم، پیسې مینځمه. بعضې ملګري راته وایي دا اسراف ته مه یې کوه. محترمه فقها کرام وایي که سړی مړي ته غسل ورکوي هغه رشاش څاڅکي پر سړي باندې مشلي، نو دا وایي عفه ده لجاته ده د عموم بلوا. دغرانګه که سړی بولې کوي د بولو بعض څاڅکي پر پیسو باندې راغورځي هغه هم عفه دي. او دغه رنګه په استنجا کې استنجا چې هر ډول سړی وي خامخا څاڅکي ځي. نو محترم په دې کې تشویش مه کوه، دا یو وسوسه ده درلودلې ده. غرض المحتار جلد اول صفحه 325 باب الانجاس، او دغه رنګه بحرایک جلد اول صفحه 246 باب الانجاس. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.